څوک د خارج ملکونو تابعیت اخلي دا معلومات پکار ده چې الته خو به غیر شرعي او غیر اسلامي کارونه په دې باندې نه کوي. که چېرته د اسلام او د شریعت توهین پکې راته او د کفر او د کفارو د اصول او د امورو د تعظیم پکې راته، نو په دغه صورت کې سړی ور باندې کافر کیږي. که چېرته داسې کارونه په دې کفري ملکونو کې چې کوم مسلمانان هلته اوسېږي یا دې ځینې لاړ شي او غرض یې تابعیت وي چې دغه ملک اسناد واخلي، نو که داسې امور پکې سرته رسېږي چې د اسلامي اصولو توهین راځي، تحقیر راځي، د خپل اندې کېږي، نو دې سړی کافر کېږي. او یا داسې اصول پکې چې اسلامي امور نه بغیر کفري امور تعظیم پکې راځي، صرف په دې خاطر باندې چې ماته د خارج ملک ویزه ملاو شي او تابعیت ملاو شي، نو بیا هم کفر ده. او که دا یو هم پکې نه وي، نه د اسلام تحقیر وي نه د کفر تعظیم پکې وي، بیا هم په مسلمان ته بغیر د ضرورت نه کفري ملک تلل، یو د تجارت خاطر باندې، دواب خاطر باندې، بیا هم کفري ملک ته بغیر د ضرورت نه تلل مسلمان لپاره نه دي صحیح. ځکه دارالاسلام کې په آزاد عبادت کولی شي. د کفري ملکونو ماحول خراب ده او مسلمان باید د بیکار ماحول نه ځان